دا باندې یو کار لازم دی ته نیت دې دپاره نه راغلی چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه اوس وګوره کافرانو ته غیر مسلمو ته چې څه زړه کې راځي کوي وجه دا دی چې هغوی هغه پابندي نه مني کومه پابندي چې په شریعت یې ښودې ده یا الله یې ښودې یا پیغمبر نه مني او موږ خو هغې ته غاړه یې ښودې ده موږ کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله ته چې دا کلمه وې ته ځان پابند کو د شریعت تو بے دچے نہ ہوئی میرا جسم ہو میری مرضی شیشے میرا جسم ہو شیشے میری مرضی جسم تر اللہ درکڑے بیا دا جسم دغه شان استعمال څنګه چې هغه رب دې ته وایي کوم رب چې پیدا کړی دا یو چغه زموږ په دې ملک کې والی کېږي او نورو ملکونو کې هدف په هغې کې دا دی چې د مسلمانانې زنانه چې کومې کورونو کې ناستې دي چې دوی بهر ته دوی راوځي که چا نه یې لیدلي نو چې راوځي تاسو ته دا پته شتي ده میرا جسم میری مرضي څه مطلب دی د دې لنډ تعریف دا دی زما جسم زما مرضي چې د کوم سړي سره سملم او د کوم سره نه سملم زما جسم زما مرضي چې کوم ځای کې لغړه ګرځم او کوم ځای کې کپړې اچومه زما جسم زما مرضي که د پلار قدر مې وکړو ښه ده که مې ونه کړو ما نه به څوک تپوس نه کوي زما جسم زما مرضي که مې مخ پټ کړو ښه ده که مې پټ نه کړو ستا پکې څه کار دی زما جسم زما مرضي که د خاوند د عزت خیال مې وساتو جو ښه ده که مې له خیال ونه ساتو نو ته څوک یې زما نه تپوس کوې زما جسم زما مرضي چې د چا نه بچي راوړم او د چا نه نه راوړم زما جسم زما مرضي که شپه په دې کور کې تېروم او که شپه د یار سره تېروم دې مطلب دا دی لنډ تعریف یې دا دی مرضي خو دغې دپاره غواړي که نه ازادي خو دې دپاره غواړي عجیبه خبره ده وایي څه کې وایي موږ چې د زنانو حقوق غواړو داسې د غربت زمانه د غربت ګوره په عربۍ کې یو پښتو غربت دی د غریبۍ هغه نه غربت معنی څه یعنې حالات داسې ناشنا شوي دي دین ناشنا شو و چغې وایي د زنانه دپاره موږ حقوق غواړو نو وایي زما جسم زما مرضي وایي ته خو لږه راشه دا کومه چې دا چغې وایي او دا کوم سړی چې دا چغې وایي لږ راشه چې زه خو دې پوه کړم چې زما دې شریعت چې زنانو له کوم حقوق ورکړي دي دا د ځمکې په دې مخ بل چا نه دي ورکړي د ځمکې په دې مخ بل چا دا حقوق نه دي ورکړي او زما په دې باندې الحمدلله بیانونه شتي یو دا ګزارش دی تاسو ټولو ته چې زما هغه بیان به لازم اورئ او پیدا یې کوئ او خصوصا خپلو زنانو ته خپلو کورونو کې واوروئ شرعي حجاب او د پردې شرعي حکم په دې باندې ما تفصیلي بیان کړی دلایل چې زنانه باندې پرده لازم ده او بیا کوم چې وایي چې لازم نه ده د هغوی شبهات او د هغې جوابونه دا ما ټول کړي بتوفیق الله دا به لازم واورئ دا بیان دلته موضوع زموږ دغه نه ده خو هسې خبره مخې ته راغله چې اسلام باندې به عمل رو کمزوری کېږي نو دا به یو ښه نمونه موږ پیش کړی چې دا و عربي مثال وایي د زنانو حقوق غواړو جي راسې زه درته وایم که نه زمونږ شریعت څه وایي وایي د زنانو دپاره په میراث کې حصه ده دا بل چا نه ده ورکړې ورخه دا بل چا نه ده ورکړې الله ورکړې ده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین زنانو تذکره پکې شتي که ښځه ده د دې برخه ده که لور ده د دې یو برخه شتي که خور ده برخې شتي تنو ته وګوره لرې مزده چا د زنانه حصه ورکوله اوس هم ډېر نه ورکوي هغه رب واضح اعلان وکړو وایي څنګه چې د نارینه برخه ده نو د زنانه هم برخه شتي بیا بله مسله ده چې څومره ده څومره نه ده خو برخه یې شتي دا زموږ شریعت دی نو ته چې دا چغې وایي چې زه د زنانو حقوق غواړم نو دا خو واوره که نه تا چې د زنانو دپاره دا مسله اوچته کړې ده چې میراث کې دوی ته حق میلاو شي نه اوس هم د کافرانو په زنانو ته د هغوی برخه په مال کې دا نه میلاویږي هسې براینه هم چغه ده چې موږ زنانو له حقوق ورکوو بې دې له راځم چې دوی کوم حقوق غواړي خو هسې تاسو ته د شریعت واضح کوم چې زموږ شریعت د زنانو څنګه خیال ساتلی دی ښه دویمه دې له راشي زموږ شریعت زنانه له اجازت ورکړی دی چې دا د تجارت وکړي دا د مال وګټي
شریعت په حدودو کې دننه لکه خدیجه رضی الله عنها او بیا د هغې نه به ډېر مثالونه داسې میلاویږي او د اوسه پورې داسې زنانه شته چې هغوی خپل تجارت کوي مال ګټي د هېڅ حرج نشته ها زمونږ شریعت چې مال ورسره وي نو چې دی لګولی شي د شریعت په حدودو کې دننه چې دی څنګه لګوي دی لګولی شي څوک دې تپوس نشي کولی زمونږ شریعت زنانه له دا حق ورکړی دی ګورغو ګوته کېدی چې څو پورې دې هانۍ کړي چې دا لږ زما خوښ دی نو څوک یې نشي مجبوره کولی په واده باندې دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړې چې یو جنۍ له نکاح کې نو د هغې رضا پکې څه ده د هغې رضا پکې شرط دی لازم دی نور وایي د څه شي حق غواړي حق د زنانه وګوره زمونږ په شریعت کې یو ښځه ده د خاوند سره ژوند نه تېرېږي وګورو وي ظلم وکړو دا زه ولاړه اوس د خاوند په دې قید کې راله وی نه قید کې نه ده راغلې د خاوند سره یې ګزاره نه کېږي ژوند نه تېرېږي خلع دې وکړي شریعت کې یو مسله شته که نه خلع ځان دې ازاد کړي د خاوند شریعت ګوره دا حق ورکړی دی زنانه له چې تا واده کړه نو د دې د خرچې او د کور ذمهوار ته یې دا خو د بچیانو ژوند دی د څه ژوند دی د بچیان تاسو دلته څه راغلي یې او دغه مزدورونه راغلي او ښځې هلته په ارام په کورونو کې ناستې دي او صرف تاسو ته یا میسیج رالیږي او یا هلته په ټلیفون باندې ووایي وایي دومره راولېږي ته بیا کله په یو ځای ورځې او کله په بل ځای ورځې نور حق څه ته وایي اب په ارام ناسته ده ستا کور به وي ستا خرچه به وي ستا کور به وي ستا خرچه به وي دا حق ولې شریعت ورکړی ها شریعت خو د زنانو دومره خیال ساتلی دی وی دا زنانه څه سامان نه دی چې په بازار کې خرڅېږي چې څوک دې راځي هغه دې ورسره زنا کوي څوک دې راځي هغه دې ورله تصویران وباسي څوک دې راځي هغه ښکلوي څوک دې راځي هغه دې ورسره یارانې کوي نه شریعت وایي دا زنانه خو ډېر قدرمن انسان دی دا په کور کې دننه وي دا به پرده وي دې ته پردی سړی نشي کتی پردی سړی په دې لاس نشي ایښودی دې سره څوک زنا نشي کولی دې سره څوک یارانې نشي کولی دا څوک نشي شپکولی دا څوک نشي بې عزته کولی سبحان الله وی حق واړو حق نور څه وایي زمونږ په علاقو کې د مسلمانانو په علاقو کې خو چې زنانه د بازار په منځ کې روانې څوک ورته کتی نشي الله یې خیر ساتلی او لاړ شي د انګریزانو دې ملکونو ته زنانو څه حال دی سامان دی د خرڅېدو بس هغه ورځو پورې بازار شتي ریټې شتي چې داسې ځوانوي یاراني دي او دوستاني دي او پیسې دي او عیش او عشرت دی او چې بوډۍ شي بیا ځان له یو سپی وري دا سره ژوند تېروي نه څوک خیال ساتي او نه څوک دې مخ ته ګوري او نه څوک دې ګونې ته ګوري زمونږ هغه چې بوډۍ شي او ښه قدرمنه شي مور ته جوړه شي وي د خپل لاندې جنت شي زمونږ هغه چې لوري نو دومره قدرمنه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تربیت ولو که جنت ته به لاړ شي زمونږ هغه چې خوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تربیت ولو که جنت ته به لاړ شي زمونږ هغه چې ترور شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مور په شان ده او زمونږ هغه چې ښځې شي یا الله وایي وعاشروهن بالمعروف په ښه طریقه به ورسره ژوند تېروئ په ښه طریقه به ورسره ژوند تېروئ دا نشته چې ته څه دې زړه کې راځي عشان ژوند تېرول زنانه څه څاروی نه دی نه الحمدلله شریعت بلکل دا خبره واضحه کړې ده چې ښځه خاوند به څنګه ژوند تېروي ټولې خبرې دې لپاره دي چې د دې زنانه د عزت خیال وساتلی شي شریعت خو د هغې دومره خیال ساتلی دی چې دا د زنانه حق دی چې خپل شهوت څه کړي پوره کړي د خپل خاوند نه او دا مسله یې د سره چې کله یو سړی د خپلې ښځې شهوت نشي پوره کولی نو دې ښځې سره حق شتي چې د دې خاوند نه ځان جدا کړي نور حق څه ته وایي یو سړی دی د ښځې حق نشي پوره کولی جنسي رغبت د هغې نشي پوره کولی او دا ښځه وایي چې د سره نه اوسېږم او محکمې ته مسله لاړی شي او قاضي له لاړی شي سره د حق شتي چې واپس شي د خیال ساتلی شریعت ګوره شریعت د زنانه دومره خیال ساتلی دی چې د هغې د بدن مطابق مسلې بیانې کړي
بدني کمزور دی نو جهاد پې نشتی ګوره و اسلام زنانو له څه ورکړي دي راشه واوره بدني کمزور دی ذهني کمزور دی خفه کېږي زر ستړي کېږي زر غمجنه کېږي زر په جړه کېږي زر بیماریږي زر چې په کور کې یې دننه ناست وي ته ورله مزدوري کوه که نه موږ چې د زنانو حقوق غواړو دې ته نور څه وایي حق څه ته وایي خو دا حق دی که نه بلکې بعض راپاسې وي نه زنانو سره ظلم شوی دی ظلم څه ظلم دی یو خبره به راونیسي چې الله ولې نارینهو له حصه د زنانو له زیاته ورکړې ده ښه دا هم د الله عدل او انصاف دی د ظلم نه دی الله چا سره چېرته ظلم نه کوي دا هم د الله عدل او انصاف دی ځکه چې دا نارینه خرچې ډېرې کوي د ده په ژوند کې مسلې ډېرې دي نو دی حقدار دی چې برخه ورته ډېره میلاو شي نو ښځه خو هسې هم د خاوند په ژوند کې کور تېرېږي